حدیث مبارک کے راضی چې د کم یو انسان نه د مازیګر منځ قضا شو، د کم یو انسان نه د مازیګر منځ قضا شو، گویا چې د دنه مال دولت او بال بچ ټول هلاک او تباہ کړی شو. صرف د مازیګر منځ د دنه قضا شو، د زمیندارۍ په وجه باندې د دنه منځ قضا شو، یا مثال کی دکاندارۍ په وجه دنه د مازیګر منځ قضا شو، یا نوجوانانو حضراتو نه د لوب په وجه باندې دنه د مازیګر منځ قضا شو. سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي گویا چې د دې انسان نه مال دولت مال بچ ټول لوټ کړي شو، هلاک او تباہ کړي شو. اوس یو طرف ته مال بچ ودروا او مال دولت ودروا، جیداد او گاڑی بنگلې دی ودروا، او بل طرف ته د مازیګر د منځ ودروا. نو چې د مازیګر د منځ نه قضا شو، د الله جل شانه په نيز باندې تا دومره نقصان وکړو او دومره هلاکت او تباہی تلاړي، گویا چې تستا بال بچم تباہ شو، هلاک شو، خزا قوم قبیله او گاڑی بنگلې او جیدادونه هر څه د هلاک او تباہ شو. دومره نقصان څوک بلولی شي؟ دومره نقصان ته څوک غاړه خودلی شي؟ لیکن زمونږ او تاسو نه زما معزز ورونو د مازیګر د مانځه فکر نه ای، د مازیګر مونږ او تاسو نه په وړو مسلو باندې قضا شي. غزوه خندق چې کله قائم شو، غزوه احزاب ورته ویل کی، د مکه مشرکانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره باندې د حمله اراده وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه سره مشوره وکړه چې د خوش علاقو مشرکانو ټولو اتفاق کړی دی مدینه منوره باندې حمله کوي، سکول پکار دی. هر یو صحابي خپل رائے ورکړه، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کړي، اے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، زمونږه فارس باندې بچا حمله کوله، نو مونږ به د فارس نګیر چاپیره کودای وکړه، نو د هغه کودای نه هغه به مشرکان او دشمنانو او دی غاړه به فارس کې مونږ به خپل ځان حفاظت کولو. نو اے د الله نبی صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې د حدود نګیر چاپیره خندق کنسل ضروری دي، هغه به مشرکان دی غاړه به مونږ خپل حفاظت کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مشوره خپل کا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خندق حکم فرمایلو. خندق کنسل شو، د مدینه منورې لارې بند کړې شوې، مشرکان راغلي، مشرکانو پړاو واچولو، چونکه مدینه منورې ته د راتګ سلاره نه وچ راغلي. نو دې دوران کې مشرکان د خندق نه غاړه دي او صحابه د خندق نه دی غاړه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو څو منځونه قضا شو ورکړي، د سحر منظم د غرمې منظم قضا شو، او دې دوران کې د مازیګر د مانځه وخت داخل شو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا په جنگ باندې مشغول دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې کافرانو غړي او د مازیګر منځ داخل دي او قضا کېدل ته لک ټیم پاتې شو، او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته ګوري چې کله غروب شمس شو، نور پریوتلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د دې کافرانو د وجه نه موږ نه د مازیګر منځ قضا شو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت خیر او فرمایله، اللهم نبی علیہ السلام فرمائی یا اللہ
د دې مشرکانو کورونه د اور نه ډک کی، د دې مشرکانو زړونه د اور نه ډک کی، او د دې مشرکانو د قبرونه د اور نه ډک کی. شغلونا عن صلاة الوسطى، مونږه د مازیګر د مانځه نه غافل کړو. څومره سخت خیره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه. یا الله د دوی کورونه د اور نه ډک کی، د دوی قبرونه د اور نه ډک کی، او د دوی زړونه د اور نه ډک کی، چې مونږه د مازیګر د مانځه نه غافل کړو. شغلونا عن صلاة الوسطى، مونږه د صلات الوسطى نه غافل کړو. زما معزز ورونو، مونږ او تاسو سوچ وکړو چې مونږ نه د صلات الوسطى د مازیګر د مونځ معمولی عذرونو باندې پاتې شي، معمولی عذرونو باندې واده خادي راشي، د مازیګر مونځ قضا شي، لوبې د نوجوانانو راشي، د مازیګر مونځ قضا شي، او مړی ژوندی راشي، د مازیګر مونځ قضا شي، او نور څه مصروفیت راشي، د مازیګر مونځ قضا شي. بالکل تصور هم دا نه کېږي چې یاره دا دومره اهمه فریضه ده. دا نن سبا چې د لوبو له کم خلق په دومره شوق او مزو سره ولاړې چې دومره د الله عبادت بي کولی، نو د مسلمان به یو راج په دې دنیا باندې. څومره چې د لوبو له مسلمانان نن سبا په شوق سره ولاړې، لیکن لوبو له تر شپې پورې ولاړې، او دغلته وګوره د سحر مونځ پروا انسانان نه کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیر وکړه دغه خلقو ته چې مونږه د مازیګر د مانځه نه غافل کړو. زما معززو قدرمندو حضراتو، الله فرمای حافظو علی الصلوات، تاسو د ټولو منځونو پابندي کوئ، همیشګری کوئ، استمرار او دوام به کوئ، د سیزن منځ مه کوئ. والصلاة الوسطى، او خصوصا د مازیګر د مانځه پابندي شروع کړئ. لکه عذرونو باندې، معمولی عذرونو باندې د مازیګر منځ مه قضا کوئ. نو زما قدرمندو حضراتو، دا منځ یو داسې څیز دی چې کله د انسان منځ جوړ شو، د ده چې څونه نور عملونه دي هغه ټول عملونه به درست راځي. دی به د نارواو نه بچي، د حرام کارۍ نه به بچي، د سود او د رشوت نه به بچي، د ډاکې او د زناکارۍ نه به بچي، د تمامو معصیاتو نه به دی بچي. کله چې د ده منځ هغه ځای ته د منځ ورسېدو چې کم ځای او کمه مرتبه د مانځه ده. دا مونږ خو مانځه له راشو پروا هم نه، بس مانځه کې ودرېږو، دام راته اندازه ونه لګي چې دا سویم رکعت دی، سویم رکعت نه دی. امام غلط شي، جمع کې چاته پته هم ونه لګي، مقتدیانو کې چاته پته هم ونه لګي چې یاره دا سویم رکعت دی. نو زما معززو قدرمندو، د الله جل شانه ارشاد دی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. د دې منځ سره انسان د هر ناروا کار نه منع کیږي، خو چې کله منځ کو منظور شي کنه. نو په دې وجه باندې زما معزز او قدرمندو حضراتو، د مانځه انتهایی پابندي، 15 ټیمه د منځ پابندي، او دې سره خاص کر د مازیګر د مانځه اهتمام. عذرونو د وجې نه، د لوبو د وجې نه، یا مثال د دکاندارۍ د دفتر د وجې نه، یا د ذمہدارۍ یا د مصروفیات د وجې نه د مازیګر مانځه ته شاکول نه دي پکار. منځ یو بهترین رکن دی. الله جل شانه دې په دې خبرو باندې د عمل توفیق را نصیب